طالب پر یو افغان باندې غیرت کړی او ترکمنستاني ځواکونو سره یې جګړه کړې. جزئیات هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سرچینې د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو او ترکمن پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست هلال بلخي د دوشنبې په ورځ وویل چې ترکمن سرحدي ساتونکو 3 ورځې وړاندې یو ملکي وګړی وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د هغه په وینا وسلوال طالبان نن سهار هغه مهال د ترکمن سرحدي ځواکونو له ځوابي برید سره مخ شول چې د امنیتي وضعیت د څېړلو په موخه د خماب ولسوالۍ پولې ته تلل. بلخي وویل طالبانو د ترکمن سرحدي ساتونکو د برید په ځواب کې ځوابي ډزې وکړې. تر اوسه د پیښې جزئیات نه دي څرګند او د مرګ ژوبلې په اړه هم څه نه دي ویل شوي، خو د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې په دې نښته کې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. له تېرې یوې میاشتې راهیسې ترکمنستان درېیم ګاونډی هېواد دی چې د طالبانو له خوا پرې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې نیمروز ولایت کې کله چې ایراني ځواکونو یو افغان ته سپکاوی کړی و او افغان خاوره کې دننه شوي و، نو د طالبانو د سخت غبرګون سره مخ شول چې په پایله کې ایراني ځواکونو خپل پوستې پرېښودې او په تېښته بریالي شول چې د طالبانو یاد عاجل اقدام د هیوادوالو د تود هرکلي سره مخ شوی و او دې ته ورته اقداماتو د زیاتوالي غوښتنه یې کړې وه. همدارنګه د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هم د پاکستاني ځواکونو د اغزنتار مخنیوی کړی و او پاکستانیانو ته یې ګواښ کړی و که چیرې بیا پر افغان خاوره د اغزنتار لګولو هڅه وکړي نو د شدید غبرګون سره به مخ شي. له دې وړاندې هم طالبانو د ایراني او پاکستاني ځواکونو سره د سرحدي ستونزو پر سر نښتې کړې وې. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.